بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ او تاسې وایو add underscore month function. add underscore month function څه کار کوي؟ نه، دا add underscore month function په ذریعه سره کولی شو موږ یو تاریخ ته څه وکړو؟ میاشت اضافه کړو. ها، څه اضافه کړو؟ میاشت اضافه کړو. حوصله وکړه. او ښه اوس راځم زه دلته لیکمه چې څه شی سلیکټ کا تاریخ فرام EMP امپلای ټیبل نه ټول ریکارډونه موږ راواخیستل. دا دي تاریخ وګورئ که نه. زه هم د هر یو تاریخ ته د دوه میاشتې اضافه شي. لکه موږ سره یو کسان دي، هغوی قرارداد موږ کړی ده یو کال لپاره، 4 میاشته دپاره نور د هغوی تاریخ موږ اکسټینډ کول غواړو. ایډ انډرسکور منت سره د هغه تاریخ کې 4 میاشتې اضافه کول غواړو. یا هر موضوع چې نو هدف دا ده که چیرې تاسې وغواړئ تاریخ د میاشتې اضافه کوئ، نو څه وکړئ؟ د ایډ انډرسکور منت په ذریعې سره کولی شئ. زه غواړم د ټولو ته 3 میاشتې ټایم اضافه کړم. څو میاشتې؟ 3 میاشتې. نو ورته لیکمه چې سلیکټ کا، نوم یې راواخلي، ای نیم کاما هایر ډیټ راواخلي، کاما اډ انډرسکور منت میاشتې څه وکړه؟ اضافه کړه. قوس خلاص چی شي ته میاشتې اضافه کوو؟ هایر ډیټ ته. ښه، کاما څو میاشتې ورته اضافه کوو؟ 3 میاشتې. قوس بند فرام د کوم ځای نه؟ دا EMP نه انټر کوو. یې ګوره، د 18 د مارچ 3 میاشتې وروسته به 18 د جوني، 18 د دسمبر، د 18 د دسمبر په مطابق 3 میاشتې وروسته به 18 د څه شي؟ مارچ شي. زه راځم مثالا یو نفر ماته وایي چې فکس 7 میاشتې ستا ټایم پاتې ده، 7 میاشتې بعد راځه. څومره وخت بعد؟ 7 میاشتې بعد کوم تاریخ ته و؟ کومه میاشت ده؟ زه غواړم دا وګورم. اوس ګوره، سلیکټ کا اډ انډرسکور منت، اډ انډرسکور منتس اضافه کا، قوس خلاص چی شي ته منتس اضافه کا، سس ډیټ ته. آفرین، سس ډیټ ته کاما څو میاشتې؟ 7 میاشتې. فرام ډوول دا لیکو او انټر کوو. یا 7 میاشتې وروسته به 24 د اکتوبر 2013 کال. او که وایو چې 9 میاشتې ټایم ایډ کول غواړو، سلیکټ کا ایډ انډرسکور منتس، یعنی دا دویم پارامیټر کې چې تاسې هر څه لیکئ، اول کې هم چې هر څه ډیټ انتخابوي فرق نه کوي. ورته لیکو چې سس ډیټ کاما څو میاشتې ایډ کا؟ 9 میاشتې. فرام کوم ځای؟ فرام ډوول انټر کوو. 9 میاشتې بعد به 24 د دسمبر 2013 کالي. 12 میاشتې به ولیکو. اوس راځو دلته سلیکټ کا ایډ انډرسکور منت ایډ کا، قوس خلاص کم ځای ته؟ سس ډیټ ته. کاما څو میاشتې؟ 12 میاشتې. فرام ډوول او دا لیکو انټر کوو. ګورو 24 د مارچ 2019 کال. نو اډ انډرسکور منت فنکشن باندې خو پوه شوې چې دا فنکشن څه وظیفه لري او څه کار کوي. یو تاریخ کې میاشت ایډ کولو په خاطر باندې اضافه کیږي. دا موږ سره مهم ده. کله کله به موږ تاریخونه حسابوو، له دې تاریخه تر دې تاریخه او دا او هغه. نو د تاریخ کلکولیشن لپاره دا 3 فنکشن د ډیټ فنکشن کې موږ سره مهم دي. ورځ ورسره جمع کوي، نو دا خپله جمع کړه که نه. څو ورځې؟ 15 ورځې به جمع کړو. صحیح ده. نن تاریخ سره سلیکټ کا ایډ انډرسکور منتس ایډ کا، قوس خلاص چی شي ته؟ سس ډیټ ته. کاما څو میاشتې اضافه کوو؟ 1.5 نه 15 ورځې که نه. 7 تقسیم د 13 شو. صحیح ده. 1 ورځ ضرب د 100 15. اوس به وګورو چې منی راسه. ګوره ښه، یو څو دي؟ 100 ورځې اضافه کول غواړو. 15 تقسیم په 13 شو که نه. خلاص. صحیح ده که نه؟ که نه ده صحیح؟ نه به یې صحیح. دا 15 په 13 تقسیم کې غلطیږي. کلکولیشن ورته وکړه. ښه، غواړو څه وکړو؟ ورځې اضافه کړو. نو اول به ته میاشت ته دلته هغه کوې، پوه شوې؟ څه به کوې؟ میاشت به ایډ کوې که نه، د میاشتې په اساس به ورکوې. نو 1.5 به ورکوې. څه به ورکوې؟ 1.5. خپل ځان سره کلکولیشن ورځې کول مشکل نه دي. که چېرې ته 10 ورځې غواړې 0.10 اضافه کړه. ښه، 1.5 1.5 میاشت وروسته. صحیح ده. فرام د کوم ځای نه؟ ډوول نه. 1.5 میاشت وروسته به 24 د اپریل 2013 کال. پوه شوې؟ نو دا راغی موږ سره. نو کولی شو دا موږ هدف دا ده چې ایډ انډرسکور منت فقط دا منت سیټ کوي. نو بیا نور ستا کار ده چې کلکولیشن کوي، لیکئ، دا سم کولی شو تطبیق کړو. بل راځو موږ او تاسې کنورژن فنکشن ته. څه شی دی؟
conversion function. to underscore char. to underscore char یعنی کریکټر ته کنورټ کا ها څه شی کریکټر ته کنورټ او اوس ګوره تاسو کوړی دی اوس شي فارمټ چینج کول غواړئ لکه مونږ سره دلته دی په ادب خو پیږي یو ډی معنا یو ورځ دوړي تاریخ کنه او صفر یعنی دوه خانه به تاریخي دوه دانه وای 2012 دا اتلس دا ونسان کنه درې دانه وای صفر دا بیا تاریخ سلور پیره وای مکمل year او year کال سو کال دا 2018 دسه به در طریقې په حروفو ها خو په وړو حروفو ها او year دا په غټ حروفو نو په غټ لوی حروفو بدل طریقې dy سمانا dy ها dy نه dy معنا ډے دلته ګوره د ایکسس نه ډیفرنٹ ده ها dy ډے سن من کیو دا سه day فول ډے څه شي فول ډے ddth بس راځي است کوي ګورو با ddsp ها خا ام من او منت اوس ګورو چې څنګه کار کوي زرا سم دلته SQL پلس دا لیکو چې سلیکټ کا سټیریک فرام EMP امپلاینر ټول واخلا دغه سړی په کوم تاریخ راغلی زم صرف دغه کال راواخلی د ټولو تاریخونو د هر سړی نوم او دغه کال راواخلی سره واخلی کال نو ورته لیکم چې سلیکټ کا ای نیم د امپلای نوم کاما ټو انډرسکور چار کریکټر ته کنورټ کا قوس کلاس څه شي هایر ډیټ کاما دغه نو وروسته سره واخلا یې کال دولانه وای پوه شئ او ورته لیکم چې څه شي فرام د کم ځای نه د EMP نه اوس ګوره وی پیژنده دا خو زه نه پیژنم ها مې نه پیژنده که نه ولې دا به په کوټیشن کې نیسه ښه او راخلو اوس ګوره خالد په کوم کال کې راغلی اتلسم کال کې سمیت په کوم کال کې اتیاوم ایلن دا خو اوس نه پیږو که نه چې دا اوس مخکې راغلی که دا اتلس مخکې راغلی ولې وروسته کېږي که نه 1900 مخکې ده که 2018 اوس دلته دا نه معلومېږي فول ډیټ ده ځان چې دا لږ فارمټ یې چینج که ما ته به داسې فارمټ نه وي پکار یو ځای کې نو ورته لیکم چې سلیکټ کړه ټو انډرسکور چار کریکټر ته کنورټ کړه قوس خلاص څه شی کریکټر ته کنورټ کړي هایر ډیټ آفرین کاما ستا درې دانې وای کا ښه هلته درې دانې وای نه ول موږ سره ښه فرام EMP صفر اتلس 1900 ګوره اوس درته پته لګېږي ښه درېم کریکټر هم د کال ورسره راوچتوي ښه پوه شوې او که وایي چې فول دا کال مکمل راواخلي نو بیا څلور دانې وایي سلیکټ کا اینیم کاما ټو انډرسکور چار کریکټر ته کنورټ کا قوس خلاص څه شی هایر ډیټ کاما څه حالت ده څلور دانې وایي او قوس بند کا فرام EMP د امپلای نه اوس ګوره دا کس 2013 کې دا په 1980 کې دا په 1981 کې نو هغه کال پوره راغی ښه کولی شو موږ تاسو دا فنکشن یوز کړو دا ټو انډرسکور چار که زه وایم چې دغه کال د په حروفو بیا په حروفو ولیکي سلیکټ کا ورته یم چې څه شی سلیکټ کا ای نیم سلیکټ کا کاما ټو انډرسکور چار کریکټر ته کنورټ کا کاما څه شی کریکټر سوري قوس خلاص هایر ډیټ کنورټ کا کاما څه شي دا ایئر ته ښه څه ته کنورټ کا ایئر ته اوس ګوره فرام د کم ځای نه په 2018 کې راغلی دا دا بل په 1980 کې دا بل په 1981 کې دا بل په 1981 1987 1987 2018 دا که نه ده دا موږ سره په حروفو راوړي ښه هغه کال چې لیکل شوی هر کال وي هغه به راوړي که وغواړو چې څه وکړي بعض ځایونو کې به موږ سره په کار کېږي که نه لکه موږ یو هغه کوو بانک کې تا ته پیسې درکوي په څه یې کوي 2018 صحیح ده که نه شل اتلس 2018 شل اتلس کولی شو دا یوز کو موږ غواړو 1980 مې لیکلی یو نفر راځي دا صفر بدلوی شي که نه بل څه چینجز راوړي خو که په دا رقم ولیکل شي بیا نسي چینجز راوستلی که
څنګه ته چینج کوي زه په ورقه کې پرنٹ کوم 1901 صحیح ده دا یو اتیا نه دوه اتیا جوړیږي کنه دا یو کې چینجز راوړي کوي وي پوه شئ مثلا 1902 اتیا دوه د خپل ورته وایي اته اتیا ته نه جوړي که څوک یو جال کول غواړي چینج کول غواړي کوی شي خو که داسې موږ په حروف ولیکو هغه کې به نه شي چینجز راوستلی نو په کار کېږي هدف دا ده چې دا موږ دې حالت ته راوړي که بیا زه وغواړم چې سلیکټ کا 2 انډرسکور 4 کریکټر ته کنورټ کا قوس خلاص څه کریکټر ته کنورټ کوو هایر ډیټ نیم هم راواخلو ایسته کوئ سلیکټ ای نیم کاما 2 انډرسکور 4 کریکټر ته تبدیل شي قوس خلاص هایر ډیټ تبدیل کا کاما کم فارمیٹ ته تبدیل کا ایئر په غټو حروفو لیکو صحیح ده قوس بند فرام ای ام پی اوس ګوره دا زنده راغلو خو په غټو حروفو نو دا موږ سره د ایئر باندې خو پوه شو که نه که زه غواړم چې ډیټ راواخلو صرف هغه تاریخ راخیستل غواړو یعنې ورځ چې کوم تاریخ کې دا کس راغلی نو د هغه دپاره موږ ویلې چې ډي دپاره موږ ډي فنکشن لرو ډبل ډي فنکشن لرو ډي او ډبل ډي او راځو لاندې ډي واي او ډي ډي او ډي ډي ایچ او ډي ډي ټي ایچ او ډي ډي ایس پی اوس ګورو چې دا څه کار کوي کوم فارمټونه زه یم دا په کوم تاریخ راغلی سلیکټ کا ای نیم د کارمن نوم سلیکټ وه کاما 2 انډرسکور 4 کریکټر ته کنورټ کړه قوس خلاص څه شی هایر ډیټ کریکټر ته کنورټ کړه کاما کم فارمیټ ده اوس ورته لیکم ډبل ډي صحیح ده فرام د کوم ځای نه اوس ګوره دا په 18 تاریخ دا په 18 دا په 20 دا په 22 صرف هغه تاریخ راوړي ښه او که بل څه شی موږ سره ډي ډي ایس پی نه دلته وګورئ که نه دا مې درته ویلې ډي واي هم پرېښودی یو خو ډي باندې خو پوهېږئ خالي یو په ډي واي ډي 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 ایچ دا بس راځه اوس ګوره زه راځم ورته لیکم سلیکټ کا ای نیم کاما 2 انډرسکور 4 تاریخ ته کنورټ کا قوس خلاص څه شی هایر ډیټ کم فارمټ ته تبدیل کا کاما ډي واي فارمټ ته څه شي ته ډي واي ته فرام د کوم ځای نه خالد په کومه ورځ راغلی سیټرډے Smith Wednesday, Allen Friday, Ward Sunday, Jones Thursday, Martin Monday, Black Friday. ور راغی که رانغی که زه وغواړم چې داسې د نه واوسېږي فول ډی دې لیکلي سلیکټ کا ای نیم امپلای نوم کاما جاب سوري 2 انډرسکور 4 کریکټر ته کنورټ کا قوس خلاص څه شی کریکټر ته کنورټ کی هایر ډیټ کاما کم فارمټ ته ډے فرام ای ام پی ښه اوس ګوره فول راځي سیټرډے وینسډے فرایډے دا راځي بل موږ سره فارمټ ده ډي ډي ټي ایچ زه وایم چې دا په څوم تاریخ راغلی یو نفر لیکي 21 اف اکتوبر 22 اف نومبر 3 اف دسمبر صحیح ده 48 اف شته نه نشته که نه 30 نه خبره نه کېږي ښه نو ورته لیکو چې څه شی دغه رقم ته دې لیکلي وي پوه شو چې کوم تاریخ راغلی داسې نو زه ورته لیکم چې سلیکټ کا ای نیم د کارمن نوم کاما 2 انډرسکور ډیټ ته کنورټ کا قوس خلاص ها ډیټ ته نه کنورټ کوو که نه 4 ته کریکټر ته قوس خلاص څه شی کریکټر ته تبدیلول غواړو ډیټ هایر ډیټ تبدیلول غواړو که نه کاما کم فارمټ ته ډي ټي ایچ څه شی ډي ټي ایچ دا ده غلط شو اوس به صحیح شي ولې غلط ده ها نه صحیح شو فرام د کم ځای نه د ای ام پی نه اوس خالد په څوم تاریخ راغلی 17th 20th 22nd 28th 1st 9th 19th 17th 8th 23rd 3rd صحیح ده که نه نو ګوره موږ سره دا راوړي بل ته ډي ډي ایس پي څه کار کوي راځه اوس پې وګورو چې ویې وګورې بیا درته پته لګېږي ای نیم کاما 2 انډرسکور 4 کریکټر ته تبدیل که ښه قوس خلاص څه شی کریکټر ته تبدیل کړي هایر ډیټ کاما کم فارمیټ ته ډي ډي ایس پي فرام د کم ځای نه 17 کې راغلی دا بل په 17 کې پوه شئ همدغه فارمیټ ده خو حروف دی په لیکلو باندې 28 22 میاشته نه ده لیکلې کومه ده
میاشت نشته صرف مونږه تاریخ راواخیسته ښه دا په 14 تاریخ راغلی دا په 23 دا په 3 دا په 3 دا په 20 پوه شوې نو دا مونږ سره دا د ډیټ د ډې دپاره فارمټ دی ښه نو په ډې فارمټ باندې پوه شو ډي باندې ډبل ډي باندې وای ټریپل وای وای ایئر ډي وای ډي اے ډي ډي ایچ ډي اوس راځو ایم منت دې باندې پوهېږې که نه زه ورته یم چې میاشت راواخلي څه شی راواخلي د انګلیش میاشت پښتو ته بدلېږي دا چا ویلي څنګه بدل شي لکه ته ماته یو مثال جنوري په میاشت کې عمل نه راځي که نه د جنوري مارچ په میاشت کې حمل راځي ته به هر څه کې پروګرامینګ په تور باندې خپله به ورته لیکې ښه چې دغه شی و داسې به راشي ته پوهېږې لاجیک لرې ځان سره چې څنګه دا کار کنورټ کړې پوه شوې یعنې که چېرې میاشت کې جنوري والا ته بیا څه راوړه حمل راوړه مثالا که دا شی و بیا دا راوړه پوه شې کنډیشن خپله کوم فنکشن نشته چې دی کنورټ کړي درته ښه اوس راځو ورته لیکو چې سلیکټ کا سلیکټ کا څه شی سلیکټ کا اینیم کاما 2 انډرسکور 4 کریکټر ته کنورټ کړي قوس خلاص هایر ډیټ صرف دا ځل زه غواړم چې د دوی میاشت راوړم کاما ام او ان منت راوړه فرام د کم ځای نه دا ای ام پی نه دا په مارچ کې دا په ډسمبر کې دا په فبروري کې ها نه نه صحیح ولې صحیح ده اوس راځو ورته لیکو چې سلیکټ که څه شی 2 انډرسکور 4 کریکټر ته تبدیل کړه قوس ها ای نیم سلیکټ کا کاما 2 انډرسکور 4 کریکټر ته تبدیل کی قوس خلاص کریکټر ته تبدیل کی هایر ډیټ کاما کم فارمټ ته دا ته خوشاله دی فارمټ ته صحیح ده فرام ای ام پی په درېیمه میاشت کې راغلی دا بل په 12مه کې دا په 2مه کې دا په 2مه کې دا په 4مه کې نو راغی که زه وایم چې دا میاشت پوره ولیکي نو سلیکټ کا ورته یم چې څه شی 2 انډرسکور 4 کریکټر ته تبدیل کا قوس خلاص څه شی کریکټر ته تبدیل کی هایر ډیټ دلته تبدیل کا قوس خلاص څه شي ته تبدیل کا منت او فرام د کم ځای نه د یم پی نه اوس ګورو مارچ دسمبر فبروري اپریل سپټمبر که زه غواړم داسې راشي 21 اپریل سپټمبر 23 داسې هم د تاریخ لیکل راشي او هم د پکې څه وشي میاشتې نوم راشي دواړه دي ښه نو کولی شي تاسو اوس کامل سره کنکټینیشن وکړئ هغه یو ځای کې ښه مشکل نشته سلیکټ کا ای نیم د امپلای نوم راواخله کاما جاب د هر امپلای وظیفه راواخله وظیفه هم څه په وظیفې سره مونږ کار نشته فقط تاریخ غواړم کاما 2 انډرسکور 4 کریکټر ته تبدیل که څه شی هایر ډیټ تبدیل که کاما کم فارمټ ته دلته راشي اوس ورته ولیکه ښه زه ورته یم چې اول د ډي ډي ټي ایچ راشي صحیح ده 22 کاما دغه نه وروسته د څه راشي د میاشتې څه د راشي وای څو دفعې وای څلور دفعې وای صحیح ده کاما بیا د سره یار د نه راځي منت زه غواړم ام او ان ټي ایچ منت ته راشي کاما بیا د سره راشي اوس د کال راشي اوس راځو او قوس بندو فرام د کوم ځای نه د ای ام پی نه اوس ګورم هلته نه ورکول کېږي کوټیشن به اخر کې بندوي ښه اوس ګورو خالد په 17 د مارچ 2013 کې راغلی ده سمیت 17 د ډسمبر په 1983 کال کې ایلن 20 اف فبروري کومه ده منفي کامه ده منفي خو نشته کامه ده که څه مې اوس کړي کامه سپریټر ده نو دلته دا راځي وارډ په 22 اف فبروري 1981 نو کولی شي تاسې راواخلئ دا فارمټ تبدیل کړئ نو دا کم فنکشن ده مونږ سره دا 2 انډرسکور 4 فنکشن ده چې کولی شو مونږ ډیفرنٹ ټایپس ته هغه تاریخ راواخلو تبدیل یې وکړو ښه او بل سبا ته به بیا د خیره 2 انډرسکور ډیټ فنکشن باندې کار وکړو تاسې به دې باندې ښه صحیح تکرار وکړئ وګورئ چې څه مشکل بیا به پوښتنه وکړئ راتلونکي